سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عزتمندو منګو تاسو إياك نعبد وإياك نستعين مبارک خبر روانه عبادت څه ته ویل کېده هغه مخکې جمعو کې وویلې. عزتمندو نن به دا خبره کوو چې د عبادت یا د کلمې اقرار کول او اعلان کول دا تر ټولو آسان کار دی چې یو سړی په خوله باندې دا ووایي چې زه د الله بنده یم، یا په خوله باندې دا کلمه ووایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. خو دا کلمه چې سړی په ژوند کې راولي او دغه کلمه چې موږ تاسو نه څه غواړي دا خبره په خپل ژوند کې راوستل تر ټولو ګران کار بیا همدا دی. ټولو کې آسان کار دا په ژبه باندې د دې ویل دی. په ټولو کې ګران کارونو کې ګران کار دا دی چې سړی د دې کلمې د لاندې ژوند تیر کړي، عبادت و بندګي. وجه دا ده عزتمندو علامه اقبال یو شعر هم ویلی د دې په باره کې. هغه فرمایي اگر گویم مسلمانم بلرزم که دانم مشکلات لا لاره. وایي که چېرته زه په خوله باندې دا خبره کوم چې مسلمان یم، وایي په دې بدن باندې مې یو قسم لړزه راشي که دانم مشکلات لا لاره، چې زه په دې خبره پوه شم چې دا لا اله الا الله څه موږ نه غواړي. یو خدا دی چې سړی په خوله باندې لا اله الا الله وایي خو د دې مقصد او مفهوم نه پوه نه دی. نو دا انسان څوک 100 پیرې د ورځې کلمه وایي، څوک چې دی 1000 پیرې وایي، 1000 والا تسبیح پیدا کړی چې لا اله الا الله محمد رسول الله. خو لیکن د دې کلمې نه خبر نه چې دا کلمه ما نه څه غواړي، نو هغه بار بار همدا وایي چې لا اله الا الله لا اله الا الله، خو د لا اله الا الله په مفهوم پوه شوی نه وي. نو کوم علامه اقبال په دې خبره پوه شوی، ځکه هغه وایي چې زه که دا خبره په خوله باندې وایم نو دا زما په بدن باندې یو قسم لرزه راشي چې دانم مشکلات لا لاره. نو ځکه وجه دا د عزتمندو چې ته کله دا کلمه ووایې، ته د الله د بندګۍ اعلان وکړې، په ټولو کې اول مخالف ستا څوک دی؟ ستا خپل بدن او نفس. ستا نفس دا نه غواړي چې ته د الله صحیح بندګي وکړې، ځکه نفس چې دی دا سهولتونه خوښوي، دا خوندونه او رنګونه خوښوي، دا خواهشات خوښوي، او د الله بندګي چې ده دا خو د خواهشاتو خلاف کار دی. د دې وجې نه الله هغه مولانا رومي صاحب فرمایي وایي نفس ما هم کم ترس فرعون نیست لیکن او راعون و ای راعون نیست. وایي زما دا نفس چې دی هم د فرعون نه څه کم نه دی. خو فرعون چې فرعونیت ته رسېدلی و، هغه سره ملګري، هغه سره فوج و، هغه سره استخبارات و، هغه سره کمانډویانو، ځکه هغه دې حد ته رسېدلی و. خو دا زما د نفس سره ملګري نشته، کنه د فرعون نه کم نه دی. نفس ما هم کم ترس فرعون نیست لیکن او راعون و ای راعون نیست. هغه سره ملګري و خو زما د نفس سره ملګري نشته. که د ملګري پیدا شي دا به د فرعون نه غټې دعوې کوي. عزتمندو نو ټولو کې اول مخالف د انسان چې کله دا کلمه ووایي د ده نفس دی. دا نه غواړي چې دی الله چې څنګه طریقې سره بندګي د ده نه غواړي هغسې بندګي وکړي. دویمه معاشره دا ستا مخالف دی. معاشره ولس او د معاشرې مشران دا خلک ستا مخالف. نمرود او د ابراهیم علیه السلام واقعه الله په سورة بقره کې ذکر کړی دی. ابراهیم علیه السلام ورته وفرمایل چې ربي الذي يحيي ويميت. نمرود څه ویلې؟ نمرود هم د معاشرې او د دنیا مشر و که نه باچا و، دته ځان خدای ښکارېده. هغه ویلی چې انا احيي و امید، زم دا کار کولی شم. مړي ژوندي کول خو زما کار د زندان نه 2 کسان راطلب که، یو چې دی هغه بری و، یعنې هغې باندې قاضي فیصله کړې وه چې دا مجرم نه دی، دا باید خوشي شي. د دې نه یې سر ووهو، ویلی چې دا سړی ګوره ژوندی و ما مړ که. بل سړي باندې د اعدام فیصله وه چې دا د اعدام شي، هغه یې خوشي کړي چې ځه وایي ګوره دا یو مړ حساب و ما ژوندی که، دا یو چې دی ژوندی و ګوره ما مړ که. نو زه هم خدای یم. ابراهیم علیه السلام ورته وفرمایل چې ګوره زما رب د مشرق نه نور راولي او په مغرب ښکته کوي، نو ته تکړه شه د مغرب نه راوله او په مشرق ښکته کړه. فبهت الذي کفر. نمرود بیا حیران شو، بیا جواب ورسره نو. همدغه رنګې فرعون د فرعونیت دعوا د خدایي دعوا نه کړې. انا ربکم الاعلی، زه ستاسو رب یم.
أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. د مصر بادشاهي او نظام او حکومت دا زما په لاس کې نه ده، دا سیندونه زما په اختیار باندې په مصر کې چلیږي. نو هر څوک چې یو حد ته ورسیږي هغه بیا د خدایي دعوه وکړي. د دنیا هر طاغوت، هر مشر، لکه دې زمانه کې چې امریکا ده، نو دا د خدایي دعوه کوي په حقیقت کې. دا اگر که په خوله دا نه وایي، ځکه یو څوک چې چاته وایي چې ته زما قانون منې، زما قانون دې ونه منلو، زه اقتصادي پابندي در باندې لګوم، زه ستا پیسې کنګل کوم، زه په تا باندې حمله کوم، زه ستا په فضا کې خپل سټلایټ ودروم، ستا په ملک کې زه بمباري کوم، نو نور خدایي دعوه څه ته ویل کېږي؟ چې هغه څو زره کیلومتره لرې امریکا پروت دی، دلته موږ او تاسو ته چلنج راکوي چې ګوره دلته القاعده پیدا نشي، دلته مجاهد پیدا نشي، که پیدا شو موږ بیا حمله کوو. عزتمندو دا د وخت خدایي دعواګران خلک دي. که څوک انفرادي طریقې سره د الله بندګي ومني، نو د انسان باندې دا پابندیانې لګېږي چې دا په تور لیس کې اچولی کېږي، د باندې خارجي ملکونو ته سفر بندېږي، د پیسې کنګل کېږي. که په اجتماعي طریقې سره یو ټولنه وغواړي چې د الله په دین عمل وکړي، د الله کتاب نافذ کړي، هغې پیسې کنګل کېږي، هغه خو څوک په رسمیاتو نه پېژني. نور خدایي دعوتګران څه وایي؟ نو خلک دا وایي چې موږ د الله قانون، هغه وایي چې نه زما قانون به مني. دا په هره زمانه کې فرعونیان دي، په هره زمانه کې د خدایي دعوتګران دي. نو دا کلمه ویل چې دی یو څه تش په خوله باندې ویل، دا خو ډېر آسان کار دی، خو چې دا انسان په خپل عمل کې راولي نو دا بیا ډېر ګران کار دی. وجه دا دی چې دا کلمه ویل په حقیقت کې دا اعلان دی د جنگ. په صحیح معنا سره چې کوم انسان کلمه ووایي، دا په حقیقت کې دا څه کوي؟ د جنگ اعلان کوي. د چا سره کوي؟ د خپل نفس سره. ټولو کې اول نفس ته وایي چې زه به نور ستا غوښتنې نه منم، زه به هغه څه منم چې کوم څه ما ته خدای ویلي. ورپسې په دویم قدم کې د خپل خاندان او قبیلې سره که چېرته قبیله او خاندان د دین خلاف، هغه به د په خلاف ودرېږي. ماما، کاکا، تره، دا خلک به ستا په خلاف ودرېږي. که رښتیا په دین روان او هغه خلک بې دینه وي، بیا معاشره او ولس دا ستا په خلاف ودرېږي چې ته صحیح د الله په دین باندې عمل کول غواړې. نو بیا د هغې نه وروستو د ځمکې دعوهګران چې دا ځمکه زمونږ دی، په ځمکه زمونږ واک چلیږي، فضا زمونږ ده، ځمکه زمونږ ده، د دې خلکو بیا ستا سره مقابله راځي. نو د دې وجې نه عزتمندو عبادت او بندګي چې الله دلته ذکر کړی ده، ایاک نعبدو، دا ډېر آسان کار دی په خوله باندې ویل، لیکن په عمل کې راوستل دا ډېر ګران کار دی. د دې وجې نه علامه اقبال فرمایي چې اگر گویم مسلمانم بلرزم که دانم مشکلات